ځان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ او د ژوند چارې به مو په ښه توګه پر مخ ځي. تېره ورځ د اسلامي نړۍ یو ستر او ځلیدلی عالم مولانا مجیب الرحمن انصاري د اسلام د دښمنانو له لوري په ناځوانه توګه په شهادت ورسېده. دا چې دغه پیښه څه ډول رامنځته شوې ده او برید کوونکي څه ډول خپل ځان د مولانا صاحب تر څنګ رسولی ده، دا یو بمي برید و او یا هم د انتحار و. په دې اړه غواړو په دغه لنډه ویډیو کې تاسو سره معلومات شریک کړو. هیله ده د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. څرنګه له تاسې څخه یوه بله غوښتنه کوو، څرنګه چې زموږ دغه چینل نوی ده، په دې هیله چې زموږ دغه چینل درسره سبسکرایب کړئ. پرون د جمعې په ورځ په یو غونډه کې چې د هرات د اقتصاد په اړه جوړه شوې وه، چې په دغه غونډه کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او ورسرڅنګ د ملي دفاع وزارت سرمفتش مفتي حکیمي او همدارنګه نور لوړپوړي چارواکي هم ګډون درلود. په دغه غونډه کې مولانا مجیب الرحمن انصاري هم ګډون کړی و. له غونډې څخه وروسته شهید مولانا مجیب الرحمن انصاري له دې غونډې څخه راوځي او خپل جومات ته ځي. د جومات سره نږدې یو نفر چې ظاهرا داسې تمثیلوي چې غواړي د مولانا صاحب لاسونه ښکل کړي، تر مولانا صاحب پورې ځان رسوي او بیا خپل ځان ته انفجار ورکوي، چې له امله یې مولانا صاحب په شهادت رسیږي او همدارنګه د یو ورور هم ورسره په شهادت رسیږي او ځینې نور لمونځ کوونکي هم ورسره شهیدان کیږي. بل خوا ښاغلی ذبیح الله همدارنګه د ملا عبدالغني برادر ځانګړي سکرتر عبدالعظام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د غونډې په جریان کې ښاغلي مولانا مجیب الرحمن انصاري ملا صاحب ته وویل چې زه له تا څخه نوره اجازه اخلم. ملا صاحب ورته وویل چې لا وختي ده. بیا یې ورته وویل لږه لحظه وروسته چې اجازه راکړه. په څو غټو قدمونو له غونډې څخه ووت. یو سپین ږیري قسم وکړ چې نن مې په غونډه کې ورته کتل او له لس ځلې څخه پخوا راته غوره ښکارېده. همدارنګه نوموړي چې د غونډې هغه جریان پر ټویټر پاڼه لیکلی ده چې د غونډې په جریان کې خلکو خبرې کولې. ښاغلی مولانا مجیب الرحمن انصاری وایي خوشمتی قسمت ملت افغانستان این است که عمرایشان علما و علمایشان امرا هستند. همدارنګه په یو بل ټویټ کې د مولانا مجیب الرحمن انصاری یو بله خبره راخیستې چې د دغه غونډې په جریان کې کړې. ملا صاحب یوازې د رئیس الوزرا مرستیال نه بلکې د افغان ملت یو اساسي پایه او سرمایه ده او اسلامي امارت چې یو کال کې کومې لاسته راوړنې درلودلې، دښمنان هم ورته حیران دي. ښاغلي مجیب الرحمن انصاري په دغه غونډه کې له ګډون څخه وروسته وتلی و او بیا یې د جمعې د لمانځه لپاره خپل جومات ته ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې ډېر ژر به یې عاملین وموندل شي او سزا به ورکړل شي. ښاغلي په خپل ټویټر پاڼه کې یو اعلامیه خپره کړې ده چې په دې اعلامیې کې راغلي دي. په خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړه چې د هیواد وتلی زړور دیني عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري د دین او اسلام د دښمنانو په یو ناځوانمردانه برید کې په شهادت ورسېد. انا لله و انا الیه راجعون. د الله تعالی له درګاه څخه شهید شیخ صاحب انصاري ته جنت الفردوس او خپلوانو متعلقینو شاګردانو ته صبر جمیل او اجر جزیل غواړو. په ولس کې د شیخ مجیب الرحمن انصاري رحمه الله نفوذ د اسلامي نظام په اړه موقف ګیرو او د خوارجو بغاوتګرو په وړاندې پرله پسې دریځونو ته په ګوته کېږي چې د استخباراتو لوی ریاست ته له نورو امنیتي ارګانونو سره په هماهنګۍ لارښوونه شوې وه چې د انصاري صاحب امنیت او خوندیتابه ته جدي پاملرنه وکړي، چې همداسې شوي او د شهادت تر وخته یې هیڅ ډول بېغوري او غفلت نه دی کړی چې لنډیز یې په لاندې ډول له هیوادوالو سره شریکوو. شیخ صاحب ته محافظین د مرمۍ ضد موټر، اسلحه او نور وسایل ورکول شوي وو او له خپل مسجد او مدرسې بهر به چې نوموړی په هره جلسه او اجتماع کې برخه اخیسته اضافي امنیتي کسان به ورکول کېدل او له مخکې به یې ساحه ورته تر امنیتي پوښښ لاندې راوستله. درې اونۍ مخکې د استخباراتو لوی ریاست یو عالي رتبه هیئت یوازې د هرات ولایت د علماو کرامو د ساتنې او خوندیتابه په موخه هرات ته سفر وکړ او هلته یې د علماو د ساتنې او امنیت د تامین په موخه خپل ټول اجراءات ترسره کړل. شهید شیخ صاحب د مدرسې اړوند مسؤلینو ته یې د مدرسې د امنیت لپاره د لازمو امنیتي تدابیرو هدایت کړی و
شخصا یې شیخ انصاري صاحب ته د ټولو تهدیدونو په اړه معلومات ورکړي وو او متوجه کړی وو. 2 ورځې مخکې د مشهور تکفیري ملا عیسی په مشرۍ یو 4 کسیزه ډله چې د شیخ مجیب الرحمن د ترور دنده یې په غاړه درلوده له منځه یوړل شوه. ملا عیسی د هرات په سطحه د خوارجو مشري په غاړه درلوده. د دین محمد په مشرۍ د فراه ولایت یو مشهور داعشي چې د هیواد په لویدیځ کې د علماو د ترور دنده درلوده او په فراه ولایت کې د داعشیانو مسؤل و، 13 ورځ په فراه کې په یو لړ عملیاتو کې ووژل شو او د دې ګروپ 3 کسان ژوندي نیول شوي. دا چې علماو له خلکو سره پراخي دوامدار او ژورې اړیکې لري په یاده برخه کې، ترڅو چې علما په خپله احتیاطي تدابیر ونه نیسي او احتیاط ونه کړي، د ورته بریدونو مخنیوی ستونزمن کار ده. متاسفانه چې علما کرام د خپلې تقوا او تواضع له وجې له خوشباورۍ نه کار اخلي، مګر بیا هم څه چې د الله جل جلاله له لوري مقدر وي هغه رسیږي. د دیني علماو کرام په شهادت د اسلام دښمنانو د دوی پروژې نشي کولی په افغانستان کې د حاکم اسلامي شریعت نظام د تحکیم او ملاتړ په اړه د افغانستان د متدین ولس او دیني علماو کرامو ارادې کمزوري کړي. د دیني علماو کرامو شهادت به رنګ راوړي او ډیر ژر به د اسلام دښمنانو خوارج د محوي وروستي او قاطع څپه پیلېږي انشاءالله. همدارنګه د هرات والی مولوي شیخ الحدیث نور احمد اسلامجار هم په یو ویډیو کلیپ کې ویلي دی چې ډیر ژر به د مجرمینو څخه د شیخ صاحب انتقام اخلي. انتقام خون پاک عالم برجسته ما را از کوردلان و گمراهانی که علمای ما را شهید میکنند خواهد گرفت. شهادت راه ماست، شهادت افتخار ماست. خون علما نیرو و قوه و باعثه انقلاب و این حرکت و این تحریک است. الله جل جلاله جایشان را جنت برین بگرداند. برای همه ملت عزتمند هرات این واقعی المناک تسلی میگم. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.